د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. سړي مشي په موکړې څو مهمو خبرونو ته. نټوای له افغان پوځ سره د همکارۍ نوی باب پرانیزو. نټوای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان پوځ سره د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د نټو ملکی استازي سټیپانو پوتینکرو د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره کتلې دي. په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر روانه جګړه او تاوتریخوالي پر کمولو خبرې شوې دي. همداراز د ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ پر همکارۍ او ترهګرۍ ضد مبارزه هم بحثونه شوي دي. د ناټو ملکی استازي ویلي دوی له افغان حکومت او افغان ځواکونو سره همکاریو ته ژمن دي، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به د همکارۍ نوی باب پرانیستل شي. ناټو تر دې وړاندې هم ویلي چې له افغان پوځ سره همکاریو ته ادامه ورکوي او هڅه کوي د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د دوی لاسنیوی وکړي. بلخوا امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د هوایي بریدونو ارزونه کوي. امریکایي رسنیو ته ځینې حکومتي سرچینو ویلي په دې لټه کې دي چې د کابل د دفاع لپاره د هوایي بریدونو ارزونه وکړي. سرچینې ویلي امریکایي نظامي چارواکي غواړي پر دې پلان کار وکړي چې کابل یا د افغانستان نورو لویو ښارونو ته د طالبانو له لوري ګواښونه متوجه کیږي نو دوی وکړی شي پر وخت اقدام وکړي او هوایي بریدونه ترسره کړي. امریکایي سرچینو ویلي دغه بریدونه به هغه مهال کیږي چې امریکایي وګړو او یا هم د امریکا سفارت ته خطرونه جوړ شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د هوایي بریدونو حق نه لري او د هر ډول برید د ترسره کولو لپاره د ولسمشر بایډن اجازه اړینه ده. او ملګري ملتونه وايي بین الافغاني مذاکرات په لوړه کچه چټک کړل شي. ملګري ملتونه وايي باید په لوړه کچه د افغانستان د سولې خبرې چټکې کړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر دیبرا لینز د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره کتلې دي او ټینګار کړی چې روان تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ دی او باید د سولې خبرې چټکې کړل شي. د نوموړي په خبره د دې جدي اړتیا ده چې په لوړه کچه د سولې خبرې چټکې کړل شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغېزناک ګامونه اوچت شي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر هاني پاتمر سره هم کتلې دي او ژمنه یې کړې چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکوي او هڅه کوي د سولې په راتګ کې خپله همکارۍ ډېرې کړي. لینز په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه بللې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.